لیونتوب والا موسم دی. او پرونه سیزم دلته ګرځم او یقینا چې موسم هم ډېر ښه دی په نتیاګلیا کې مختلف خلک راغلي دلته د مختلفو سیمونه تاسو سره موږ کتونکو دا خبرې کړم مې دلته دارې موږ سره ملګري موجود دي دی به پخپله وښیي چې دی د کوم ځای نه راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خیر دی بالکل ستاسو څه نوم دی جي او کوم ځای نه راغلي؟ جی زما نوم احمد زبیر دی او زه پېښور نه منډی نه راغلی یم. ښه کله راغلی یې؟ زه پرون راغلم. موسم دلته څنګه دی؟ ماشاءالله ډېر بل غوندې موسم دی، ډېر لیونتوب والا موسم دی جی. ښه او تاسو مخامخ دی، تاسو څنګه انجوای کوئ؟ بیګا خو باران هم شو ډېر ټاپ والا باران او بس ډېر یېرېدلی یم یو لحاظ باندې ولې چې دلته واوره مو شوه لږ شانتې یعنې آی مین کنکري ټایپ واوره وشوه خو ګاډي د وجه ډېر زیات پریشانه وم خو الله پاک ډېر خیر کو. او کم ځای ته لاړی دلته؟ مونږ دلته لاړو مریم انجوای کو، ایوب هم انجوای کو او اوس نتیاګلیا ته راغلي یو نتیاګلیا انجوای کو بره ځو چرچ سایډ له پارک وغیره دا چکر وغیره لګو. ښه نو څو ورځې به یې څاري یې؟ فی الحال خو نن ډې خو همدلته ته اوس په ملګرو هم ډیپینډ کوي چې هغه څه وایي که نن ورځ دلته سټې کوو که نه ځو مخکې. او څو ملګري راغلي یې؟ مونږ راغلي یو 15 ملګري راغلي. ښه ډېر ښه. زه پخپله کله زم راځم او دلته به بیا مې انشاءالله ملاقات کوو. دا ډېر بیسټ خبره ده چې زمونږ د پېښور پاکستان چې کم دی دا ایکسپلور کېږي چې دلته نه هر قسم خلک راځي بیکاز چې زمونږ د پاکستان چې کم دی په ورلډ کې بیسټ په ویوز کې دی، په ریورس کې دی، په هر یو لحاظ باندې زمونږ پاکستان ټولو نه بیسټ دی. خو بس دا د الله کارونه دي چې څه به کېږي هم الله پاک به کوي او انشاءالله زمونږ همدا امید دی الله پاک تاسو ته هم توفیق درکړي چې تاسو نور هم مخکې سټرګل وکړئ مونږ لپاره زمونږ پاکستان لپاره دا به زمونږ لپاره ډېر د فخر خبره وي. ډېره مننه. آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. یہاں کا ویدر یہاں کا موسم بہت زبردست ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے پشاور میں تو بہت زیادہ گرمی ہے تو اس لیے انجوائمنٹ کے لیے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، بارش بھی ہوئی ہے کل سے تو بس پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں موسم کو انجوائے کر رہے ہیں بس. اور لوگوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کہیں گے کہ آئیں چکر لگائیں، یہاں پہ موسم اچھا ہے، کیا کرتے ہیں گرمی میں، یہاں پہ آئیں یہاں کی جگہ دیکھیں اور بس انجوائے کریں. بڑی مهرباني. تاسو جی کوم ځای؟ السلام علیکم. مونږ جی پېښور یو. ښه او جی مونږ راغلي انجوای دا مرګري دي زمونږ او بس دا لکان دی وایي چې زه مونږ سره یو مشر وي او ډېر ښایسته موسم دی او بیګا باران هم شوی دی او بس دا دی چې دا څونه پېښور خلک دي دا دې راځي دې خوا ایوبي له مري له او ښه انجوای یې وکړئ او مینې محبت سره دلته تاسو خپل هغه کوئ او پاکستان دپاره خاص کر دعا کوئ. پاکستان دا نه دی چې هر څوک هغه به کوي، پاکستان هر انسان په خپله پاکستان فکر به کوي پوه شوئ او مینه محبت سره به هغه کوئ نور هېڅ هغه لانجې به نه کوئ. دا دنیا ډېره محدوده ده او دې سره دا پکار دی چې مینه محبت مونږ وکړو او انجوای وکړو او دې سره مونږ به ترقي کوو. هر یو سړی خپل کار په خپله وکړي دا نه چې بل محتاج ځان نه کړي پوه شوئ او دا زمونږ ایمان دی چې مونږ کوشش وکړو چې پاکستان له څونه ترقي ورکړو که نه دا دنیا دلته ډېر ښایسته موسم دي، ډېر ښایسته هغه دي خلک دي، ډېر مینهوال خلک دي او مونږ غواړو چې دا ټوله مینه زمونږ وکړي. بڑی مهرباني. ډېره مننه. السلام علیکم. چاچا څنګه ښې جوړې؟ کوم ځای تاسو؟ علاقې؟ ښه جی نور سر جی مننه. خدا حافظ. الله حافظ. بڑی مهرباني جناب.